د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر او د نړۍ مخکښ ورو توپ اچوونکي راشد خان یو ځانګړی ریکارډ په خپل نوم کړ. نوموړي تېره ورځ په IPL کې خپل لومړنی هیټریک ترسره کړ او له دې سره یې د ځانګړی ریکارډ هم ترلاسه کړ. تېره ورځ په IPL کې د ګجرات او کلکتې لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه چې راشد خان په دغه لوبه کې په 18 اوور کې 3 پرلهپسې وکټې واخیستې او هیټریک یې وکړ. دا په IPL کې د راشد خان لومړنی هیټریک دی. که څه هم راشد خان په دغه لوبه کې په وروستیو کې ښه توپ اچونه ترسره کړه، خو رینکو سینګ بیا په وروستي اوور کې 15 شپږیزې ووهلې او دغه لوبه کلکتې وګټله. خو راشد خان په دغه لوبه کې ښه وځلېده او د هیټریک کولو سره یې دا ریکارډ په خپل نوم کړ چې د نړۍ په کچه لومړنی توپ اچوونکی شو چې په 20 اوریزو لوبو کې 4 ځلې هیټریک یا پرلهپسې په 3 توپونو باندې 3 وکټې اخیستې دي. راشد خان په دغه لوبه کې د انډري رسل، سنیل ناراین او شردل ټاکور وکټې واخیستې. دا بیا په روان 2023 کال IPL کې لومړنی هیټریک دی چې د راشد خان لخوا ترسره شو. تر دې مخکې راشد خان په کریبین پریمیر لیګ یا CPL کې هم هیټریک کړی دی. همداراز بګ باش لیګ یا BBL کې هم هیټریک ترسره کړی دی او د دې ترڅنګ په نړیوالو 20 اوریزو لوبو کې هم هیټریک کړی دی. په 2019 کال کې د آیرلند پر وړاندې راشد خان په 18 اوور کې پرلهپسې 3 لوبغاړي سوځولي وو. هغه نور لوبغاړي چې په 20 اوریزو لوبو کې زیات هیټریکونه ترلاسه کړي دي، په هغوی کې حمید شرما، محمد سمیع، انډري رسل، انډي ټای او عمران طاهر هم شامل دي چې دغه لوبغاړو بیا 3 ځلې په 20 اوریزو لوبو کې هیټریکونه کړي دي.